زمونږ باغونه اخو کال کې یو ځل میوه نیسي که نه. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعا وه، د هغې د برکته د حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ باغ بو په کال کې 2 ځلې میوه نیوله. او اولاد یې څومره حضرت انس رضی الله عنہ غالباً د ده نه خپله روایت ده چې ما په د خپل لاس باندې تقریباً څه کم 100 بچي هغه دفن کړي دي. او حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک بیا ژوندی او دومره عمر والا الله پاک جل شانه ورکړی. ده به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت کولو. دی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د اخلاقو عالیو په باره کې فرمایي وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک 10 کاله خدمت کړی ده او ما ته په 10 کاله. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين متفق عليه. د دې کتاب صاحب مبارک د کتاب الایمان هغه مبارک احادیث شروع کړي دي چې کوم د ایمان سره تعلق لري. او په دې مبارکو احادیثو کې د ایمان متعلق بیان نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی ده چې په هغې کې دا یو حدیث مبارک د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې دا مبارک صحابی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک 10 کاله خادم پاتې شوی ده. او دا خپل مور بی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تراوستو او دا ورته وی سیب د خادم ته د دعا وکا. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دی معشوم ته حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ هغه ته دعا او فرمایله او خدای پاک مال زیات کی، عمر کې برکت واچوي او خدای پاک اولاد ول ډیر ورکي. حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ د پیغمبر علیہ السلام مبارک د دعا برکاتو چې د باغ بو په کال کې 2 ځلې میوه نیوله. زمونږ باغونه اخو کال کې یو ځل میوه نیسي که نه. د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعا وه، د هغې د برکته د حضرت انس بن مالک رضی الله عنہ باغ بو په کال کې 2 ځلې میوه نیوله. او اولاد یې څومره حضرت انس رضی الله عنہ غالباً د ده نه خپله روایت ده چې ما په د خپل لاس باندې تقریباً څه کم 100 بچي هغه دفن کړي دي. او حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ مبارک بیا ژوندی او دومره عمر والا الله پاک جل شانه ورکړی. ده به د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت کولو. دی د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د اخلاقو عالیو په باره کې فرمایي وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک 10 کاله خدمت کړی ده او ما ته په 10 کاله کې پیغمبر علیه السلام مبارک
دا ندی فرمایلی چې انسا دا کار دی ولی وکو او یا دی دا کار ولی ونکو. دا پیغمبر علیہ السلام مبارک اخلاق عالیو چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د خپل شاګرد خپل خادم ته په لس کاله کې دا ندی فرمایلی چې انس دا کار دی ولی داسې وکو او نه ورته دا فرمایلی دي چې انس رضی الله عنه دا کار دی ولی داسې ونکو. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک د اخلاق عالیو بیانو. نو دا صحابی مبارک فرمائی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک بیان فرمایلی دا لا یؤمن احدکم چې یو کس په تاسو کې کامل مومن نشي کېدی حتی اکون احب الیه تر دې پورې چې زه هغه ته محبوب شمه من والده د خپل پلار نه و ولده او د خپل بچی نه والناس اجمعین او د ټولو انسانانو نه. د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت دا به انسان ته د پلار نه زیات وي، دا به انسان ته د خپل بچی نه زیات وي، دا به انسان ته د تمام انسانانو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک محبت دا د ټولو نه زیات وي. کو چر یو انسان داسې نه وي ناغه ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا کامل مومن نشي کېدلی. علماء کرام فرمایي د دې نه کم محبت مراد ده؟ هغه محبت چې هغه اختیاري وي او هغه چې د هغې مستند الی الایمان وي. یو سړی ده، یو طرف ته پلار ده او بل طرف ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک طریقه ده، بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمان ده، بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام مبارک عمل شریف ته. نو دا انسان د ایمان بدل ته کې پته لګي چې دا خپل پلار اخلي او کنا د پیغمبر علیه السلام مبارک طریقه مبارک خپلوي، د پیغمبر علیه السلام مبارک گفتار خپلوي، د پیغمبر علیه السلام مبارک کردار خپلوي. دغه وخت کې به د ایمان پته لګي. یو سړی د یو طرف ته بچی ده او بل طرف ته د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمان ده او د دې مثال د تذرو د پیش کم. یو طرف ته سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک تا، بل طرف ته زویدا عبدالرحمن ابن ابی بکر رضی الله تعالی عنہ چې په میدان بدر کې لا ایمان نه دراوړی. د بدر په موقع باندې د عبدالرحمن سے اوس مبارک صحابی دا ایمان هغه وخت کې نه دراوړی، لیکن د اغیارو په ډله کې و د والد محترم سره مقابله کې راغو، هغه سره مقابله کې راغو. نو یو ځل ورته وایي بابا جی وې زما توره پتا باندې او قوت مې راغلی او چې پتا باندې ګزار وکړم او زما د ګزار لاندې راغلی وې، خو بیا مې دا سوچ وکړو چې دا خو مې پلار ده. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته څه فرمایي؟ کامل مؤمنو د پیغمبر علیه السلام مبارک د مدرسې شاګردو، د پیغمبر علیه السلام مبارک شاګردو، د پیغمبر علیه السلام مبارک محبو، د پیغمبر علیه السلام مبارک د فرمان منونکو. او ته فرمایي سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته فرمایي خپل بچی ته اے عبدالرحمن کو ته د ما د ګوتو د ما د تورې لاندې راغلی وې نو ګوره بیا ما دا نه وې چې دا مې زوی ده. ولې یو طرف ته د پیغمبر علیه السلام مبارک فرمان ده، یو طرف ته پیغمبر علیه السلام کردار ده، یو طرف ته پیغمبر علیه السلام مبارک ملګرتیا ده او بل طرف ته زوی ده. عبدالرحمن صاحب ته سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي وې عبدالرحمن کو ته د ما د تورې لاندې راغلی بیا ما دا نه وې چې دا مې زوی ده. ولې هغه د کامل ایمان والا و. پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي لا یؤمن احدکم
تاسو کې کامل مؤمن یو کس تر هغې نشي کیدی حتی اکون احب الیه تر دې پورې چې زه محبوب شم ده ته من والده د خپل پلار نه. پیغمبر علیه السلام مبارک چې کله مدینه منوره ته تشریف یوړو نو یو الګ په راتلو به ډېر مخکې وکیدو. پیغمبر علیه السلام مبارک ته به ډېر مخکې کیدو. نو یو ځل پیغمبر علیه السلام مبارک امتحان اخیستلو چې دا حقیقي معنو کې عاشق ته او که نه هسې مخکې کیږي. نو دا کتابونو لیکلی دي وی پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل چې لاړ شئ پلار سر خو دې راوړه که نه. هغه کس ورته وایي صیب اوس ګوره او توره یې راواغسته چې لږ منتې لاړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ارشاد فرمایي واپس راشه. وی موږ په چا پلاران نه مړو خو لیکن د دې انسان د ایمان پته لګېده چې آیا دا حقیقي معنو کې عاشق ته د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې پلار اخلي و که نه، د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې زوی اخلي و که نه، د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې عام انسان به نه اخلي، د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې به پلار نه اخلي، د پیغمبر علیه السلام په مقابله کې به زوی نه اخلي، د پیغمبر علیه السلام مبارک په مقابله کې به عام انسان نه اخلي. دا الله خدان ته کامل مومن وای چې ته وای چې د کامل مومن یم، نبی به د پیغمبر علیه السلام مبارک د پیغمبر علیه السلام مبارک محبت دا به انسان ته د پلار نه زیات وي، دا به انسان ته د زوی نه زیات وي، دا به انسان ته د عام انسانانو نه زیات وي، اله به دا کامل مومن وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمائی دا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے لی لا یؤمن احدکم چی کامل مومن ندے یو پتاسو کے حتی اکون احب الیہ تردی پوری چیز محبوب شم دیتا من والده دا خپل پلارنا و ولده او دا بچینا والناس اجمعین دا طولو انسانانونا کو چر دیتا دا محبوب نشم نو دا کامل مومن نشی کی دے. او کو دا دی پا مقابلہ کی پیغمبر علیہ السلام مبارک تے واغستو تاکہ کامل ایمان دا تا ایمان والے زکا خدا نور شیان دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پر مقابلہ کے نہ خلی. سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور سیدنا امام مسلم رحمت اللہ علیہ دا دوارو ذکر کرے دا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.